السلام علیکم. جوړ په خیر وطنوالو، ستړي مشئ چې هر چیرې یاست. زه خو نو په خپل کلي کې په تڼیو کې یم، او د تڼیو په کلي کې یوه ښه خبر دا دی ستاسو دپاره چې دا یوه دښته وه، دلته هیڅ نه و مخکې، خو اوس یې لکه چې ګورئ حاصلات دي، شولې کېږي، جوار کېږي، غنم کېږي، می کېږي او هندواڼې هم کېږي. دا وینئ، دا توکلي نومېږي دا سړی، او ما ته ویل چې هندواڼې کري او د سړک په سر یې خرڅوي. دا ودرېږه چې ویش کوو دغسې اجازه خو دو وایي چې ویش کوه، پروا نه لري. پخه شوي دو ته درته وایه چې دغه اندونې چې ته کرې څومره وخت کېږي؟ ځکه زه خو چې دا ځکه وړیکی وم اندونې نه وې، څومره وخت کېږي چې رواج شوي؟ محترمه دا میږي چې کوي داسې وښایه چې د 14 کاله کېږي چې موږ دا رواج کړي دي دا اندونه. او ښه دو ښې نتیجه یې هر څه رغه دو، نتیجه یې رغه دو. ایبه ډېرې غوړي، ایبه خو ډېره غوړي. که چېرې موږ سره یو دا کومک وشي که نه د دولت د لریا موږ سره دا کومک وشي، مطلب موږ ډیزل مشتري نه دي، دا خو به داسې غوړي لکه شله، مطلب انجینر صاحب که شله که نه موږ ډیزل مشتري نه دي. دا تقریبا 3 ورځ پڼه غوړي موږ ورکوي 9 ورځ پڼه، انجینرۍ دی اوس 3 ورځ دی موږ نه هغه تغییر شي موږ 9 ورځ ته پڼه ورسوي. یعنې په هفته کې 1 ورځ څه اوبه ورکوي؟ موږ به ورکوي په هفته کې اصلا 2-3 ورځې 3 ورځې غوړي 3 ورځې انجینرۍ دی اوس خطر دا 3 ورځ پڼه بو موږ او 3 ورځ ورکوي. د وجه چې ډیزل دی موږ شمسیه ته لوس 90 رسیږي، پوه شو که نه هغه ته لوس 90 رسیږي. موږ دا غوښتنه غوړي د دولت نه خبره پوه شوې چې موږ سره همکاري وشي، هم په تخم کې، هم په دوایي کې، هم په شمسیه کې، هم په شنه خیمه کې. نه وایي چینجي زه قسم خروپې شوي دي لکه دغه وینې دا انجینر صاحب دا چینجا وایي د خپله دوایي دو، خو دوایي ته موږ لوس 90 ته رسېږي نه راته رسه ته چې ویر شي هغه ته پیسې خرڅوي یا خرج نه ورته شي که نه. دغه خو د وښې نه انجینر صاحب اچولی دی، د وښې نه 9,000 روپۍ مصرف مخالف په پلاستیک پکړی دی، د وښه ونسي که نه د هغه وشي خبره پوه شوې. نو دا د توکلي خبرې وې په دې هیله چې هغه څه چې ده وویل حکومت ورته توجه وکړي او فکر ورته وکړي. نه در څه چې درسي داسې پازې کې د کراچۍ که لکه چې اخکړي دي کراچۍ کې د یخي دي او سړک سر ته دی، سړک سر ته ورم انجینر صاحب سړک په سر ته کوي که بزور ته نه 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 زه خپله سړک په سر نه وي بزور الله پاک خړی یې سړک په سر یې خرڅوم. دغه دي دلته دا وینې دا هم د هندواڼو نه ډکه کراچي شوه. دا کراچي هلته وړو نو لږ به وروسته ویسو او اوس به راشو د ده هغه سړک په سر به وګورو څومره پټي دې په کرلي دي. یو 9 جره پټای دی انجینر صاحب، 9 جره پټای دی چې مو کرلی دی که نه. صحیح نو که چېرته واس ولرې او امکان ولري خو اوس ما انجینر صاحب موږ داسې وښایو چې 50 بزګران یې که نه که چېرې موږ سره حکومت لري دولت مرسته وشي، هم د دوایۍ، هم د تخم، هم د شمسې، هم د شنې خیمې که نه موږ به 100 کسان جوړ شي. که کله موږ 100 کسان جوړ شوي موږ خو څه خپل افغانستان خو ځکه چې موږ خارج ته ورکړي موږ خارج ته ورکړي هېڅ شی ډیزل یې بدي برمې دي موږ خو برمې دي ډیزل یې بدي په نال کې روزي بیا هلته موږ خو پړوي به دغه نه دا لښتی دی انجینر صاحب، دا لښتی دی پوس کړس کې برمه دو پوه شوې 9 کیلومتره په پوس یې برمه نه آینده ورته چلان کې داسې پلاستیک کې وشي داسې وشړي. دا لیچا دو الیچا دو الیچا داسې الیچا کوم چې بیخي یو ته الیچا کو خو هم دغه چې دوایي ورته ورسي. نو توکلي خانه ژوندی دی، توکل په خدای هر څه به سم شي. مهرباني خدای په امان. سلام علیکم. السلام علیکم.